هر انسان چې مور او پلار تنګي، مور او پلار ته تکلیف ورکي، مور او پلار خفه کوي، مور او پلار ته پریشانی جوړي، خدمت یې نه کوي، د دې ډیر عذابونه دي. یو عذاب یې دا دی چې کله مرګ راځي خدای به کلمت نه یې بې ایمانه بلاش. هر چا که مور او پلار تنګول، مور او پلار چې ناراضه او په عذاب و، دته به په ژوند خوشحالي نه میلاویږي، پریشانه به ګرځي، غمجن به ګرځي. هر چا که مور او پلار تنګول، دته به خدای مال او دولت نه ورکي، چې ورم کی دی به پوری ایران. چې یو هغه عمل چې د چا نه په آخري وخت کې ایمان ځي، هغه دا دی چې څوک مور او پلار تنګي. چې د چا مور او پلار وفات شي، که ناراضه تلي، اوس هغه کارونه شروع کړي، دعاګانې خیراتونه مور او پلار پسې وکړي، الله به مو مات کړي. که د چا ژوندي خوشحاله کړي، نو نور یم خوشحاله وساتي. که خدای نه کرده یو چا د پلار او مور سره څه جنجالي، زما ورونو د اوس بیان وروسته بل یو کار مه کوئ، ورشي مور او پلار لاس مه چکئ. والله که دې یاد وکړه کوم، یا دې په جذبه کې راولم، درته حقیقت وایم چې مور او پلار راضي که، الله به درنه راضي. اوس خاموشه یم شور نه لرم، خدای تیاره د کور کې مور نه لرم. د مور دعا به لشکر را سره، د مور دعا به لشکر را سره. ای موری ای موری دعا غواړم، ای موری ای موری دعا غواړم. د مور دعا به لشکر را سره، د مور دعا به لشکر را سره. ای موری ای موری دعا غواړم، ای موری ای موری دعا غواړم. دشمن پرې مې د نور زور نه لرم، دشمن پرې مې د نور زور نه لرم. خدای تیاره د کور کې مور نه لرم، څوک به دعا راکړي غم خور نه لرم، څوک به دعا راکړي غم خور نه لرم. خدای تیاره د کور کې مور. تعلیم الاسلام رادیو. هر انسان چې مور او پلار